Number 1. Alive. Alive, ژوندی. Dead. Dead. مړ. All. All. ټول. None. None. هیڅ یو. Already. Already. مخکې له مخکې. Not it. Not it. تر اوسه نه. Always. Always. همیشه. Never. Never. هیڅ کله نه. Ancient. Ancient. زوړ. Modern. Modern. نوی. Agree. Agree. منل یا موافقه کول یا موافق کېدل. Refuse. Refuse. ردول یا نه منل. Animal. Animal. حیوان. Human. Human. إنسان. Answer. Answer. جواب. Ask. Ask. پوښتنه. Antonym. Antonym. متضاد یا ضد. Synonym. Synonym. مترادف یعنی یو شانته. Apart. Apart. جدا. Together. Together. یوځای. Arrest. Arrest. نیول. Free. Free. آزادوله. Arrive. Arrive. رارسیدل. Depart. Depart. تلل یا جدا کېدل. Artificial. Artificial. مصنوعي. Natural. Natural. طبيعي. Asleep. Asleep. ویده. Awake. Awake. ویښه. Attack. Attack. حمله کول یا برید کول. Depend. Depend. دفاع کول. Atom. Atom. خزان یا منی ځینې خلک ورته وایي. Spring. Spring. سپرلی. Bottom. Bottom. بیخ یا تله. Top. Top. پورته یا پاس سر. Boy. Boy. هلک. Girl. Girl. انجلی. Break. Break. ماتول. Fix. Fix. جوړوله. Careful. Careful. احتیاط کوونکی. Careless. Careless. بی احتیاطه یا بی پامه. Catch.
کیچ نیول مس پرېښودل یا خطا کېدل سیلینګ چت پلوور ډاګ یا بیخ یا تال ځینې خلک ورته وایي certainly باوري probably شاید clever پوی یا زیرک stupid بد اخلاقه close بندول open خلاصوله cloudy وریځناکه clear شین cold سړه یا یخه باید یادونه وشي چې کولډ بله معنا زکام ته هم ویل کېږي زکام تاسو پیژنئ یو ډول مریضي ده کولډ خو دلته ترې مقصد ساړه یا یخني ده د دې انټینیم یا متضاد یا ضد کلمه چې ده هغه هیټ ګرم یا تودوخه ډینجرس خطرناک سیف محفوظ ډارک تیاره لایټ رڼا ډاټر لور سن زوی ډان سباوون یا د سهار شروع کله چې سهار شروع کیږي د هغه نه مخکې وخت چې د هغې ته ډان ویل کېږي په انګلیسي کې موږ تاسو ورته سباوون وایي یا د سهار رڼا چې موږ ورته وایو ډسک مازدیګر ډے ورځ د دې انټینیم یا متضاده کلمه چې ده د ورځې نایټ شپه ډیت مرګ برت پیدایښت یا زیږون ډیپ ژور شالو تنگ یا وړوکی ډیفیټ ماتې ویکټوري بریا یا کامیابی ډیلیشیز خوندور
apple apple بې خونده یا ډیر بد deny deny ردول یا نه منل admit admit اعتراف کول یا منل empty empty خالی full full ډک end end ختم کېدل یا پای begin begin شروع enemy enemy دښمن friend friend ملګری یا دوست enjoy enjoy خوند اخیستل د دې انټونیم یا متضاد کلمه چې ده هغه hate hate نفرت کول یا کرکه کول انټونیم یا متضاد کلمې هغو کلماتو ته ویل کېږي چې هغه د یو د بل د معنی په لحاظ یو د بل ضد وي یعنی د شکل له مخې توپیر ولري او په معنی کې هم یو د بل ضد وي معنی کې هم فرق وي دې ته انټونیم ویل کېږي پښتو ژبه کې ورته متضاد کلمې ویل کېږي نو دا ټولې متضاد کلمې دي په انګلیسي کې ورته انټونیم وایي enter enter داخلېدل leave leave روانېدل entrance entrance دخول exit exit خروج equal equal مساوي different different park A1 A1 جبت add add talk failure failure ناکامی success success کامیابی false false غلط true true صحیح یا سم یا درست far far لري near near نږدې fear fear ویره یا ډار یا وهم courage courage شجاعت یا زړورتیا یا ځینې خلک جرأت ورته وایي first first لومړی یا اولنی final final
اخیری. female female ښځه. male male سړی. few few څو یا لږه. many many ډیر یا زیاته. finish finish ختمول. start start شروع کول. follow follow تعقیب کول یا تلل. forbid forbid مخنیوی کول. foreign foreign خارجي. domestic domestic داخلي. rich rich مالداره یا شتمن. poor poor غریب یا بیچاره. black black تور. white white سپین. pass pass کامیابیدل. fail fail ناکام کېدل. weak weak کمزوری یا بېوسه ناتوانه. strong strong قوي. breakfast breakfast د سهار ناشته. dinner dinner د ماښام ډوډۍ یا مړۍ. beautiful beautiful ښکلی یا ښایسته. ugly ugly بدرنګه. young young ځوانه. old old بوډا یا سپینګری. slow slow قرار. fast fast چټک یا تیز. sad sad خپه. happy happy خوشحاله. absent absent غیر حاضر. present present موجود یا حاضر. cheap cheap ارزانه. نو دا به ستاسو هوم ورک شي. نو تاسې داسې دې انټینیم یا متضاد کلمه تاسو په خپله پیدا کړئ او موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ.
تر څو موږ هم پوه شو چې تاسو دغه انټینیم یا متضاد کلمې زده کړي دي او که نه. بل انټینیم ورډ چې ده د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.